السلام علیکم دوستانو ستړي مشئ الله دې وکړي چې روغ به وئ راته د دې څو هفتو راهیسې کوم ملګري چې د پاسپورټونو نوي کولو ستونزې سره مخامخ دي نو له خیر سره د دوی لپاره افغانستان سفارت د حل لار ولټوله هم چې دغه برکې به په دې ویډیو کې زه تاسو ته په تفصیل سره معلومات درکړم نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ ها دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې تېرو څو هفتو راهیسې په متحده عربي اماراتو کې د پاسپورټ کتابچې ختم شوي وي نو همدغې له وجې به کم چاته پاسپورټ نه به یې کېدو بغیر د ضرورتمندو کسانو څخه خو اوس افغانستان سفارت د دوی لپاره حل لار ولټوله کم چې به د غواړو کسانو ته کم څوک چې پاسپورټ تمدیدول غواړي دوی ته به یو کلن سټم په پاسپورټ کې لګوي تر څو اوس لپاره د دوی دغه مشکل چې کم دی هغه پې حل شي نو کوم ملګري چې غواړي خپل پاسپورټ نوي کړي دوی د سر له سبا څخه افغانستان سفارت ته ورځي ځان سره د خپل پاسپورټ تذکره یا د تذکرې کاپي که کوم چا اصلي تذکره نه وه هغه یې کاپي هم کار ورکوي ورسره یو کتاکس دا دې هم ځان سره کړي او سفارت ته دې ورشي دوی واړو ته به یو کلن سټم په پاسپورټ کې ولېږوي کومې چې قیمت تقریبا 4 یا 6 درهم ټاکل شوی دی هغه ملګري چې مخکې نه پاسپورټ نوي کولو لپاره اسناد په سفارت کې جمع کړي دي که دوی کې کم څوک دغه یو کلن سټم په خپل پاسپورټ کې لګوي نو دوی څخه به فیس نه کټ کیږي او کلم چې متحده عربي اماراتو ته د پاسپورټ کاپیانې راورسېدې دوی ته به بیا 15 کلن یا 10 کلن پاسپورټ ورکړي چا چې 15 کلن پاسپورټ ته اپلای کړي ده دوی ته به 15 کلن ورکړي او کم چا چې 10 کلن ته کړي ده دوی ته به 10 کلن ورکړي نور که تاسو د پاسپورټ باره کې لږ زیات معلومات غواړئ نو دا د سفارت نمبر د کم چې سکرین باندې درته ښکاري د دوی سره اړیکه ونیسئ په اخره کې دوستانو کوشش وکړئ چې دغه ویډیو خپلو ملګرو سره مو شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي نور ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم ښه او باد اوسئ